السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. نن نه تقریبا یو 2 هفتې وروسته چې لاړ شي نو ملک کې دا حالات و چې د پاکستان تحریک انصاف دا منشور یا دا کارو چې جیل برو تحریک چې مونږ به ځان په خپله ګرفتاری ورکوو. کم چې ورکر دي، کم چې ایم این ای دي، کم چې ایم پی ای دي یا ناظمان دي، ای ټولو خپلې ګرفتاری ورکولي او ورکړي هم وي. او نننی دا حالت دی چې ای لاندینو تنانو خو ګرفتاری ورکولي، خو اوس زمان پارک نه بار یو د کشمیر یا د فلسطین غوندې ماحول جوړ دی چې پولیس راغلی دی او د پی ټي آی چیرمین جناب عمران خان ګرفتاری له او هغه ګرفتاري نه ورکوي. ای سره وارنټ دی د عمران خان خلاف چې موږ سره مکمل د عدالت طرف نه دغه دی چې عمران خان ګرفتار کوي او رای ولي، خو هغه ګرفتاري نه ورکوي. نو دا ویډیو تاسو لږ وګورئ، بیا پرې وروسته لږ خبرې کوو. د خپل حقیقي مور د ازادۍ لپاره، د خپل پاکستان د خاورې د ازادۍ لپاره موږ راوتي یو. دا صرف یو پیغام ورکو امپورټډ حکومت ته، امریکې د غلامانو ته موږ دا پیغام ورکو کلم کله چې د پاکستان تحریک انصاف ورکرز تاسو په جیلونو باندې مه یاروئ. د پاکستان تحریک انصاف ورکرز جیل ته پخپله، ځکه چې کوم سړی پخپله مور باندې غیرت کوي هغه انسان په دنیا کې هم د هغه په دنیا هم ښایسته وي، آخرت په هم ښایسته وي. زه د خپلې مور د ازادۍ لپاره وځم. د پاکستان دا ځمکه زموږ مور ده، خو څه بې غیرت هغوی پې پیسې واخیستې، هغې خرڅه کړه. موږ راوتي یو صرف دا پیغام چې د پاکستان تحریک انصاف ورکرز د عمران خان دپاره، د خپل ملک پاکستان دپاره خپل سرونه په تلي کې دا ایښودي دي او راوتي دي چې کوم وخته پورې انشاءالله تعالی په حقیقي معنو کې زموږ ملک پاکستان دا نه آزاد شوي. زموږ د امت مسلمه لیډر دا سټرګل کوي، دا جنګ کوي د دې غلامانو سره، د امریکې د غلامانو سره. هغې وخت پورې انشاءالله موږ شانه بشانه ولاړ یو. او جیل خو جیل دی، لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه مونږ ویلې ده چې دا کلمه مونږ وویله مونږ آزاد شو. مونږ د چا غلامان نه یو، مونږ صرف د الله غلامان یو، مونږ صرف د نبي غلامان یو. نو چې زه د الله او د نبي غلام یم، د بل چا غلامي ولې تسلیم کړم؟ زه د دې غلامۍ د زنځیرونو د ماتولو دپاره راوتی یم، زه د دې خوف د دې بوت د ماتولو دپاره راوتی یم. انشاءالله تعالی چې کوم وخت پورې د پاکستان تحریک انصاف یو ورکرز دا په پاکستان کې موجود وي، هغه وخت پورې انشاءالله د عمران خان څوک یو ویښته هغه هم ازار نه کړي. کون بچائے گا پاکستان؟ ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور. میں ایک بات خان کے ساتھ زندان کے لیے بھی تیار ہے، سولے پہ چڑھا ہو عمران خان کے لیے. مونږ چې کوم دی حقیقت خبره ده چې مونږ بېګا شپې خوب نه دی کړی. مونږ د دې لپاره تیاري کوله او نن تاسو وکتل ډېر کامیاب ډیمونسټریشن وشولو. مونږ ګرفتاریانو ورکولو دپاره راغلي، خو مونږ د پی ټي آی د قائد په شانتې، د خان صاحب په شانتې زمونږ دلته کې چې کوم لیډرشپ دی مونږ دا ویلو چې ورکران به یوازې ګرفتاریانې نه ورکوي. اول به مونږ ګرفتاریانې ورکوو، بیا به دي ورکوي. کا سپر پاور رشیا موالد ہے، ذرا صلی اللہ کس باغ کی مولی ہے یار. وہ ویسے پنجابیوں کے لیے ڈرانا خواب ہوگا، پختون کسی کے خواب وہ نہیں ڈرتے. پختون یا خود مریں گے یا پھر ان کو مریں گے. زه د خپلې مور د ازادۍ لپاره وځم. د پاکستان دا ځمکه زموږ مور ده، خو څه بې غیرت هغوی پې پیسې واخیستې، هغې خرڅه کړې. فرعون څوک دی؟ د وخت فرعون څوک دی؟ وخت فرعون کې ډېر دی. دې کې به زه دا وایم څه بس اول نمبر نے رانا ثناءاللہ قاتل، دویم نمبر نے دا شہباز شریف چور، لوٹیرا، ڈاکو، بغیرت، اور تیسرے نمبر نے بگوڑا. اتنے بغیرت یہ خود کشمیر کے ہیں نا، اپنا کشمیر آزاد کر رہے، یہ ہمارے غریبوں پہ بمیں گرا رہے، یہ غریبوں کا خون پی رہے. یہ کب تک آپ یہ دیکھو گے، کب تک آپ سہو گے؟ خدا کے لیے جیلوں سے مت ڈرو. جیل کیا چیز ہے؟ خدا کی قسم نا، اگر یہ لوگ ہمیں باہر بھی نکالے ہم نہیں نکلے. راغلی چې زمونږ مرکزی قیادت چې کم دی، کله فواد چودھری گرفتاری، کله اعظم سواتی گرفتاری، کله شهباز ګل گرفتاری. نو موږ د دې شوق پوره کېدو دپاره راغلي یو چې موږ ټول په یو ځل ګرفتاری کا چې ستا دا شوق پوره شي. یاره ما لږ لیږلی دی او بستر هم راته راوړي او باقي دوایانې خو ما ځان سره راوړي دي. دا ما خپلې چې کوم دوایانې دي استعمالول دا ما تاسو وکته. نو موجوده لکه دا حالت دی چې دی دا ویډیو تقریبا د عوامي عدالت ویډیو د چینل او دا تقریبا 10-15 یا 10-12 دن مخکینی ده. جیل برو تحریک کنه لکه
زما غوندې او یو عام کنه لکه عام تنان زما او ستاسو غوندې عام تنان راوتي چې موږ ځان جیل کې ورکوو ورم کوی او نن د پی ټی آی چې کوم مشر دی جناب عمران خان په خپله ګرفتاري نه ورکوي نو ملګرو تاسو لم په دې سوچ پکار دی او ما لم پکار دی چې موږ به ګرفتاری ورکو په خپله ګرفتاري نه ورکوي زموږ مشر دی لکه د ملک سابق وزیر اعظم پاتې شوی دی په خپله ګرفتاري نه ورکوي او لاندینیو تنانو ته وایي تاسو ګرفتاری ورکوي دا ویډیو لږ خپلو ملګرو سره هم شیر کوي او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کوئ چې دا رنګې نوې ویډیوګانې ټول نه ډومبې تاسو ته میلاویږي مننه